الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. امید دی چې تاسو ټولو به د رمضان مبارک ټارګټس یعنی نخي سیټ کړی وي او د هغې د حاصلولو په کوشش کې به لګېدلی یې. دا ټول ګولز یعنی مقصدونه کوم چې تاسو غواړئ چې مکمل شي، د هغې په کوششونو کې به تاسو لګېدلی یې. که چېرې انسان په خپل ژوند کې د ځان دپاره مقصد جوړ نه کړي نو څه خو به وکړي مګر اعلی منزل ته نشي رسیدی. که تاسو غواړئ چې زه به 2 قرآنونه ختموم په دې رمضان کې، نو د هغې دپاره به بیا تاسو هغه شان پلانینګ کوئ. یعنې ستاسو به کوشش دا وي چې په اولنۍ 15 ورځو کې به زه د یو قرآن ختمولو دپاره کوشش کوم او بیا به په نورو 15 ورځو کې بل قرآن ختموم. د دې مطلب دی چې د ورځې به زه 2 سپارې وایم سحر ماښام. دغه شان په تاسو وغواړئ چې په دې میاشت کې به زه 10,000 ځله درود شریف وایم. بیا به تاسو کوشش کوئ چې 3,500 ځله زه د ورځې درود شریف وایم. دغه شان تاسو د تحیة الودو دپاره اهتمام کولی شئ. که د اشراق نفلونه کول غواړئ نو د هغې دپاره به کوشش کوئ. که چېرې زه د ورځې 100 ځله استغفار کول غواړم نو د هغې دپاره به وخت وباسم او ماښام به بیا چک کوئ چې آیا ما د نن ورځې نیکۍ ټولې حاصلې کړي هم دي او که نه. که هغه نه وي پوره نو تاسو به لیټ ویده کیږئ، لیکن خپل ټارګټ به پوره کوئ. بیا به تاسو په فون خبرې نه کوئ یا بهر ته به نه وځئ، بلکې په خپل ګول باندې به کار کوئ چې دا پوره کړم. او دا بنده هغه وخت کولی شي چې کله بنده ځان له یو ټارګټ یا نښه سیټ کړي وي چې ما ته به نن دا کارونه کول وي. او که چېرې تاسو خپل مقصد کې نږدئ نو بیا تاسو ډېر څه نشئ حاصلولی. ډېر کارونه به درته وروسته کول وي. چې کله موږ اعلی مقاصد حاصلول غواړو، دغه شان طالب علم هم ځان له ټایم ټیبل سیټ کوي چې کله د هغو امتحان وي. نو په دې رمضان کې به موږ خپل ځان په خپله سیده کوو. د خپل ژوند د صحیح کولو دپاره به قدمونه اخلو. بل بنده زموږ لپاره هیڅ هم نشي کولی که موږ په خپله ځان سم نه کړو. که بنده په خپله عمل شروع نه کړي نو بیا یو شی هم هغو له فایده نه ورکوي. که ډېر لیکچرز او نصیحتونه هم واوري نو د رمضان د ټارګټ دپاره به منډه وهل وي تاسو ته. که تاسو چېرته منډې وهلو واله ته خیال کړی وي نو هغوی خالي لاس منډه وهي، په لاس کې بوتل هم نه وړي، حالانکې هغوی ته د منډې د لاسه ډېره تنده هم لګي. دغه شان که موږ منډه وهل غواړو په دې میاشت کې نو موږ ته به ډېر څه وروسته کول وي، ډېر څه به سایډ ته کول وي، ځکه چې دا ټول بوج دی زموږ دپاره. که منډه وهل غواړئ نو ټي وي شاته کړئ، فون شاته کړئ او خپل نور مصروفیات شاته کړئ. ګپ شپ لګول، ټوقې کول، وخت ضایع کول، په سوشل میډیا باندې تلل، دا هر څه به وروسته کول وي. نو دا ټول بوجونه وروسته کړئ. دغه شان که د افطاري دپاره د 4 په ځای 1 ډش جوړ کړئ نو هیڅ مسله نه ده. ټول کال خو هسې هم موږ خوراکونه کوو. رمضان خو څه د دعوتونو او خوراکونو میاشت نه ده. نو دا ټول بوجونه دي او دا لرې کړئ. د 2 غنټو په ځای 1 غنټه په کچن کې تیروئ. دغه شان په فون باندې ډېر وخت مه تیروئ. د دې سره تاسو خپل وخت او د بل بنده وخت د ضایع کېدو نه بچ کولی شئ. که داسې ونه شي نو رمضان به زموږ د لاسو نه وځي. نور خلک به ډېر څه وکړي او موږ به دغه شان پاتې شو. په اصل کې موږ ته د بل کمایي په نظر نه راځي.
کو چری دا د دنیاوي دولت په شان په نظر راتلې نو بیا به ټولو مقابله کوله او منډه به یې وهله، هر څه به یې شاته کول او ځغلېدل به بیا. دغه شان د اکاونټنټس خپل یو سیزن وي او په هغې کې هغوی ډېر مصروف وي. بیا هغوی وایي چې نن سبا زموږ سره څوک خبرې هم نه کوي ځکه چې موږ وخت نه لرو، زموږ سیزن روان دی. نو دغه شان رمضان هم زموږ د نیکۍ کولو سیزن دی. بیا ولې موږ وخت ضایع کوو؟ یوه ورځ ځان صحیح کړو او بیا په هغه زړه طریقه باندې شو، بیا ځان صحیح کړو او بیا په خپله زړه طریقه شو. څو به وشي که چېرې موږ ډرامې او سیاست د څه وخت دپاره بند کړو او سوشل میډیا بنده کړو چې څه مو زده کول نو هغه مو زده کړي دي. اوس وخت دی د قرآن او د دعاګانو او د الله تعالی د ذکر. په دې میاشت کې موږ د اور نه، د جهنم نه او ګناهونو نه بچ کېدل غواړو او د الله تعالی د ناراضه کېدو نه. قربان شم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه او د هغو د صحابه نه چې هغوی دا سوالونه کړي وو کوم چې نن زموږ په کار راځي. عقبه بن عامر رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې موږ ته څنګه نجات میلاویدی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 3 کارونو په باره کې وفرمایل زما د خبرې په جواب کې. نو راځئ چې دا 3 کارونه مونږ وکړو چې نجات راته میلاو شي، ځکه چې دا کارونه ډېر آسان دي. په دې کې یو کار هم داسې نه دی چې زموږ د طاقت نه بهر دی، یعنې چې هغه زموږ دپاره ناممکن وي او مونږ یې نشو کولی. کارونه ډېر آسان دي او زموږ په لارو کې پراتو دي، بې شماره دي، لیکن مونږ د هغې نه فایده اوچتول نه غواړو. لکه د تحیت الودو هر چاته پته ده. د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت بلال رضی الله عنه نه تپوس کړی و چې ما ته خپل هغه عمل وښیه د کومو چې ستا د اسلام راوړو نه پس د ټولو نه زیات د اجر او ثواب امید دی ستا، ځکه چې ما نن شپه د خپل ځان نه مخکې ستا د قدمونو آواز اورېدلی و. بلال رضی الله عنه وفرمایل چې زه خو نور څه نه کوم مګر د ورځې یا شپې چې کله هم زه وضو وکړم هغه وخت چې الله تعالی زما دپاره کوم منځ لیکلی وي نو هغه زه وکړم. بس دغه یو عمل دی چې د هغې زه د ټولو نه زیات د اجر او ثواب امید لرم. یعنی د هر وضو نه پس تحیت الودو کول هسې خو ډېر آسان عمل دی، لیکن زموږ نه کیږي. او بیا د وضو نه پس چې کومه دعا ده د هغې خبره هم مونږ کړې وه چې د هغې سره د جنت 8 دروازې کلاویږي د بنده دپاره. دغه شان مونږ دا خبره هم کړې وه چې بنده د وضو په حالت کې د ذکر کولو سره سملی نو د هغې سره دعاګانې قبلیږي او یوه فرشته باقاعده ستاسو سره شپه تیروي چې کله تاسو د وضو په حالت کې سملی، او دا فرشته بیا د بنده دپاره استغفار کوي. او په حدیث کې راځي چې کله بنده را پاسی نو فرشته دعا کوي چې یا الله دا بنده وبخې، اللهم اغفر لي عبدي فلانا، ای الله دا بنده وبخې. سبحان الله، څومره غټه خبره ده. موږ د خلکو د دعاګانو منتظر یو او هغوی ته درخواست کوو چې تاسو زموږ دپاره دعاګانې کوئ. څومره ډېر عملونه دي چې د هغې سره موږ ډېرې نیکۍ ګټلی شو، خو په دې توجه ورکول دي موږ ته. دغه شان د نجات چې کومه نسخه ده نو دا هم 3 واړو کارونه دي. نو ګورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی وو. اولنۍ خبره دا کړې وه چې په خپله ژبه باندې قابو ساتئ. ژبه قابو کول هسې هم ضروري ده، لیکن په روژه کې خو دومره ضروري ده که چېرې دا قابو نشي. په حدیث کې راځي چې که څوک خپله ژبه قابو نه کړي نو الله تعالی ته بیا د داسې بنده د لوږې تندې هیڅ ضرورت نشته، بیا خو د هغو روژه شته دی نه. نو روژه صرف د خوراک څښاک نه کولو نوم نه دی، بلکې روژه وایي د ژبې د غلط استعمالولو نه پرهیز کولو ته. دا ژبه ده چې دا دروغ وایي، دا غیبت کوي، دا تکبر کوي، دا لعنت او ملامت کوي، یعنی خیری او کنزل کوي، ریاکاری کوي، پیغور کوي، خندا او پیشاړي کوي، بد رد وایي. دا ټول ګناهونه د دې یوې ژبې سره کیږي. که چېرې دا قابو شي نو د څومره ګناهونو نه موږ بچ کیدی شو. او لکه ما چې درته ویلي وو د
د خاموشۍ په فضیلت کې ابن حزم رحمه الله فرمایلی وو چې ما خاموشه اوسېدو والا چرته هم نه دی لیدلی چې هغه هلاک شوی دی، او چې څوک ډیرې خبرې کوي، ژبه چلوي، نو هغوی د ژبې د لاسه هلاک شي، نو موږ په دې طریقه د هلاکېدو نه بچ کیدی شو. دوی می دا فرمایلی وو چې په خپل کور کې اوسئ. انسان هله سلامت وي چې په کور کې وي، خاص طور ښځې چې بهر ته وځي نو شیطان ګوري هغوی ته. چرته یې ځانونه سنبال کړي وي، سینګار وکړي او وځي، د سړو په نظرونو کې راشي او کله په خپله په فتنه کې ونښلي، چرته وخت ضایع کړي، او چې چرته مجلس ته لاړ شي نو د خولې نه څه ووایي او ګناهونه ترېنه وشي. نو ځکه ډېرې کمې د کورونو نه بهر وځئ، د نیکۍ د کار دپاره وځئ، ګنې مه وځئ. خاص طور په رمضان کې بعضې وخت موږ په کور کې ناست یو، لیکن ورچولی د ټولې دنیا سره په رابطه کې یو د فون په ذریعه، نو دا هم کم کړئ. او دریم کار ډیر ښایسته او ډیر اهم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په خپلو ګناهونو باندې جاړئ، او د دې سره به څه وشي؟ نه صرف به ګناهونه معاف شي، بلکې زړونه به هم صفا شي، د الله قرب به هم حاصل شي، عاجزي به پیدا شي، درجې به هم اوچتې شي. دا اوښکې د الله تعالی په نزد ډېرې قیمتي دي، د دې جواب فرشتې نشي لیکلی، دغه شانې لیکي. دا به په هغه ورځ تللی کېږي په میزان کې، نو پته به لګي چې دا څومره وزني وي. کومې اوښکې چې د الله تعالی په یاد کې راوځي، د قیامت په ورځ به نور ډېر رانږدې شوي وي، خلک به په خپلو خولو کې ډوب وي. نو ځینې خلک به داسې هم وي چې هغوی ته به د الله تعالی د عرش سوری میلاویږي. په دې کې یو هغه کس هم دی چې الله تعالی ځان له یوازې یاد کړي وي او د هغوی اوښکې توی شوي وي، نو دا خو د الله تعالی د عرش د سوري د میلاوېدو یوه ذریعه ده. که چېرې دا اوښکې توی شي، نو دا د ګناهونو سمندرونه ختمولی شي، د ګناهونو اور مړ کولی شي. د قیامت په ورځ به جهنمي دومره اوښکې توی کړي چې په هغې کې به کشتۍ تلی شي، لیکن د هغې سره به یو ګناه هم نه خړیږي. دا دومره قیمتي اوښکې دي. د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د خپلو ګناهونو په باره کې سوچ وکړي او وجاړي، او یا چې څوک الله تعالی یاد کړي او د هغو د ویرې په وجه وجاړي او اوښکې ولویږي، نو د هغو په جهنم کې تلل داسې ناممکن دي لکه څنګه چې پی واپس تن ته نشي تلی. چې د څاروي نه خلک پی ولوشي نو دوباره یې نشي اچولی د هغو په تن کې که نه، نو داسې ناممکن دي د داسې بنده دپاره چې هغه جهنم ته لاړ شي. نو دا اوښکې خو ډېرې قیمتي دي، او د الله تعالی دپاره په اوښکې تویولو باندې مه شرمېږئ. انسان د خپلو غمونو په وجه خو ډېر جاړي او اوښکې بهیږي، په فلمونو او ډرامو باندې ډېر جاړي، لیکن چرته په خپلو ګناهونو باندې هم لږ وجاړئ که نه، دا ډېره لویه بدبختي وي چې د چا د سترګو نه اوښکې نه ځي. دا خو د لویۍ علامت دی، یا د بې پرواهۍ علامت دی، یا د زړه د سختېدو علامت دی. او خوش قسمته هغه دی چې په خپلو ګناهونو باندې وجاړي د الله په وړاندې او د الله تعالی په مخ کې د ودرېدو د ویرې نه. نو ځان له یوازې وخت هم ورکړئ، او د دې دپاره د شپې آخري پهر دی، د تهجد وخت، چې په هغې کې تاسو کښېنئ او خپل ژوند را یاد کړئ چې په تیر ژوند کې زما نه څه ګناهونه شوي دي، دا ګناه مې کړی دی، دا غلطي رانه شوې ده، دا غلطي مې کړې ده، او بیا دا چې الله تعالی له به څه جواب ورکومه. ما ته هغو ته پیش کېدل دي، او چې څنګه وخت تېرېږي نو موږ د الله تعالی په وړاندې حاضرېدو ته نږدې کېږو. خلک په سالګیره مناوهلو باندې خوشحالیږي، لیکن دا ترېنه هېر وي چې الله تعالی طرف ته د تلو وخت نور رانږدې شو، د هغو سره د ملاقات کولو، او چېرته داسې ونه شي چې هلته شرمنده شو، نو د دې ژوند د وخت نه فایده واخلئ. حدیث قدسی دی په ترمذي کې، الله تعالی فرمایي چې ای زما بنده، که ستا ګناهونه ځمکه ډکه کړي او د ځمکې وسعتونه ډک کړي، او که هغه ګناهونه دومره ډېر شي چې په خلا کې بره لاړ شي او خلا هم ډکه کړي او د آسمان کنارو ته ورسي، ټول کائنات ډک شي او ستا ګناهونه د آسمان کنارو ته ورسیږي او هغه ټچ کړي، او بیا تو شرمنده شي
نادم شي او ستا اوښکې راوځي او تو د توبې دپاره لاس اوچت کړې، نو زه به ستا ټول ګناهونه معاف کړم. زما هیڅ پروا هم نشته چې کله انسان د الله په مخ کې اوښکې توی کړي، نو الله تعالی ډیره قدردانی کوي د دې اوښکو. انسان ته که څوک وجاړي نو د هغوی هیڅ پروا هم نه وي، بلکې کله داسې هم وشي چې خلک بیا خندا کوي په داسې خلکو پورې، لیکن الله تعالی داسې نه کوي. هغه ډیره قدردانی کوي د بنده د اوښکو، او دا اوښکې به د هیرو او ملغلرو نه هم زیاتې وزني وي د قیامت په ورځ. که د بنده د سترګو د زیزمو پورې هم اوښکې راشي، که توی هم نشي، نو الله تعالی په هغې هم معاف کوي. که د مچ د سر امره اوښکه هم راشي په سترګه کې، خو چې بنده ته دا احساس وشي چې زه خطاکار یم، زه ګناهګار یم، زه د الله مجرم یم، نو په دې هم الله تعالی معاف کول کوي، ځکه چې هغه ستومانه شو په خپل عمل باندې، پیمانه شو چې دا مې څه وکړل، او چې هغه ووایي چې یا الله ما خو ستا حق ادا نه کړو. دا 3 کارونه څه دي؟ اولنی کار دا چې خپله ژبه قابو کول، دویم په کور کې کېناستل، بهر ته نه وتل، او دریم شی څه دی؟ جړل او اوښکې تویول. الله تعالی دې موږ له هم خلاصې راکړي د آخرت د سختونه، آمین یا رب العالمین. د نن ورځې دعا هم په دې سلسله کې ده چې انسان د الله تعالی نه هغه شی وغواړي د کومې چې هغه ته د ټولو نه زیات ضرورت دی، او هغه ده د جهنم نه ازادي او په جنت کې داخلېدل. اصل کامیاب هغه کس دی چې چاته د جهنم نه ازادي ملو شي او په جنت کې داخل شي، چې د جهنم نه په تیزۍ سره تیر شي د بجلی په شان. نو د ځان دپاره دا دعا هم غواړئ چې یا الله موږ له د دوزخ نه ازادي راکړئ او په جنت کې مو داخل کړئ. د دې په باره کې یو ډېر ښایسته حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سړي باندې تیر شو، هغه مونځ کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترېنه پوښتنه وکړه چې تاسو دعا وغوښته. هغه وی چې یا رسول الله ساده سړی و، ما له ستاسو په شان ښکلې دعا کول خو نه راځي، او چې څنګه معاذ دعا کوي نو ما له هغه شان دعا هم نه راځي. زه خو صرف دا ویم چې اللهم اسألك الجنة واعوذ بك من النار. ای الله زه ستانه د جنت سوال کوم او تو ما په خپله پناه کې واخلې د جهنم د اور نه. بس ما له صرف دومره دعا راځي. مونږ خلک هم اکثر داسې خبرې کوو که نه چې مونږ له خو دعا کول نه راځي، څه وکړو؟ نو د ډیرو اوږدو دعاګانو ضرورت نشته. که هر قسمه دعا درځي نو هغه شان غواړئ. او تاسو ته پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته څه فرمایل؟ هغو فرمایل چې د دې دعا نه چاپیره خو زما او د معاذ دعاګانې هم ګرځي، یعنی اصل خو هم دا دعا ده. مونږ چې کومې دعاګانې غواړو نو هغه خو د دې دعا نه چاپیره چورلي. د جنت دپاره سوال کوو او د دوزخ نه خلاصې غواړو. ګورئ که نه حضرت علی رضی الله عنه فرمایلی دي چې څومره هم تاسو د الله تعالی عظمت بیان کړئ، الله تعالی د هغې نه ډېر زیات عظیم دی. او څومره هم که تاسو د جهنم په باره کې پوهه شئ نو جهنم د هغې نه زیات سخت دی. او څومره هم که تاسو د جنت په باره کې علم زده کړئ نو جنت د هغې نه ډېر زیات بهتر دی. او نن سبا داسې ورځې شپې دي چې هره شپه الله تعالی خلق د جهنم نه آزادوي، هره شپه. سبحان الله. نو چې زمونږ نوم هم په هغې کې راشي نو هله به مونږ کامیاب شو. خو یو مالک خپل غلام آزاد کړي نو بیا یې نه نیسي، او چې الله تعالی هغه د جهنم نه آزاد کړي نو بیا به یې واپس په جهنم کې نه اچوي. نو دا دعا کوئ. تاسو د دې نه علاوه اللهم اجرنا من النار هم غوښتی شئ. اللهم انا اسألك جنة الفردوس هم غوښتی شئ. دا ټولې د دوزخ نه د بچ کېدو دعاګانې دي او په جنت کې د داخلېدو دعاګانې دي. او د عبدالرحمن الله تعالی ډېر ښایسته صفت بیان کړی دی چې هغوی دعاګانې غواړي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ای الله د جهنم عذاب زمونږ نه لرې کړی. دا د الله تعالی خوښ خلق دی، او الله تعالی د هغوی په باره کې فرمایي چې هغوی دا دعاګانې غواړي. هغوی به داسې پریشانه کېدل د دوزخ نه
او چرته موږ د جهنم د عذاب په وجه پریشان کیږو چې الله دې نه کړي کو یو څو سکندو له بنده لاړ شي جهنم ته نو څه حال به وي د هغو. موږ د دنیا د بیمارونو څومره ویریږو چې چرته بیمار نشو، لیکن د دې نه هم زیاته ویره موږ له د جهنم د اور نه پکار ده. او دا دعاګانې موږ ته صرف ځان له نه دي غوښتل بلکې د خپلو ټولو خوږو دپاره هم غوښتل دي چې الله تعالی دې ټول د جهنم د اور د عذاب نه وساتي. آمین یا رب العالمین. دا شان د نن ورځې ذکر د ټولو نه افضل ذکر دی. کو چېرې دا کلمه د مرګ په وخت کې زموږ په خوله راغله که نه نو بیا یقیني طور موږ ته جنت ملاویدی شي. د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د چا آخري کلام دا و نو هغه به جنت ته ځي، او دا کلمه ده لا اله الا الله. او دا چاله نه ورځي، هر چاله ورځي. دا خو زموږ د دین بنیاد دی، خو بیا هم موږ څومره لاپرواهي کوو د دې په ویلو کې. ایسته بیسته خبرې ټوله ورځ کوو خو لا اله الا الله نه وایو. نو دا کلمه به د هغه چا په خوله راځي د مرګ په وخت کې چې څوک هر وخت دا وایي، نو هغه ته به هغه وخت هم بیا یادوي. ګورئ د هر چا کلمه نه نصیب کیږي. داسې نه ده چې موږ مسلمانان یو نو دا کلمه به هسې د ځان نه زموږ خولې له راشي. د دې دپاره دعاګانې هم کوئ او د دې ډېر زیات پریکټس هم کوئ. دا بار بار وایئ. الله تعالی ته دا دعا کوئ چې یا الله چې زموږ په خوله لا اله الا الله راشي د مرګ په وخت کې او خاتمه بالخیر وشي. الله تعالی دې زموږ د ټولو حامی او ناصر شي، او الله تعالی دې دا کلمه زموږ د نجات سبب جوړ کړي، او چې د مرګ په وخت کې دا کلمه زموږ خولې له راشي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.